السلام علیکم دوستانو. د ملي لوبډلې یو پخوانی لوبغاړی عبدالله مزاري چې پاکستان ته یې کډه وړې ده، اوس د طالبانو نظام غواړي. عبدالله مزاري په نوم د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې یو پخوانی توپ اچوونکی دی چې تیر کال یې د کرکټ څخه استعفا وکړه او د پاکستان اسلام آباد ښار ته ولاړی. هلته د رهنمایي معاملاتو کار شروع کړی دی. اوس د طالبانو نظام غواړي. عبدالله مزاري په خپله فیسبوک پاڼه کې پرلپسې څو پوسټونو کې لیکلی دی چې اسلامي نظام راتلونکی دی، یعنی د طالبانو نظام راتلونکی دی. هغه ته ډیر خوشحاله دی. که چیرې خبره د اسلامي نظام سي، نو په اوسني وخت کې د افغانستان نظام د نړۍ تر ټولو اسلامي هیوادونو څخه زیات اسلامي نظام دی چې قانون او هر څه د اسلام څخه سرچینه اخلي. عبدالله مزاري له یاد پوسټونو وروسته په هغه باندې خلکو سختې نیوکې کړي دي او خلکو پاکستان ته له تګ وروسته داسې خبرو له امله تر باغ واړولی دی. د یادولو وړ ده چې عبدالله مزاري د همدې اوسني نظام له برکته له پاکستان څخه افغانستان ته راغلی. دلته په ملي لوبډله کې ولوبېدی. له هغه وروسته تر اوسه پورې په کورنۍ سیالۍ کې لوبېدی، خو کله چې نور ختم سو، کرکټ بورډ ورسره خپل قرارداد ختم کړ، نو سړی برته پاکستان ته ستون سو او له هغه ځایه برته د خپل هیواد پر ضد نمکارامي شروع کړه. که مو دا ویډیو خوښه سوي، ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوي یاست، افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.